مونږه د دجال فتنې باره کې اورېدلي چې هغه ډېره سخته فتنه ده او چې کله دجال راشي نو ډېر زیات خلک به ګمراه کي. خو چېرته مونږ اوس وګورو په دې وخت کې د ټیک ټاک چې دا کومه فتنه ده دا هغه فتنه ده چې ډېرو خلکو د پیسو دپاره د ګفټینګ دپاره خپل عزتونه لیلام کړه. ډېر جینکو پکې د پنشمنټ په نوم باندې خپل عزت هغه لیلام که او ډیر الکانو د فیم حاصلولو دپاره او د یو څو روپو دپاره خپل اخلاق هغه تار تار که. لکه چېرته په داسې وخت کې چې دا اوس موږ یو او دجال راشي او خلکو له چې دی د هر څه سپین زر کې او په سرو زرو یې بدل کړي نو د هغې به نه ملګري کېږي. د مال مینه محبت چې دی هغه دومره زیات شوی دی چې موږ اخلاقیات پرېښوده، موږ خپل دین چې دی هغه شاته ګزار که، موږ چې دی هغه ټول حدود مات کړه صرف د شهرت دپاره، صرف د یو څو روپو د حصول دپاره. لکه چېرته په دې وخت کې علما د دې خبرې بیان ونه کړي او دا کوم فساد او کومه فتنه چې زموږ په معاشره کې عامه شوې ده او روانه ده د دې مخنیوی ونه کړي او خلک د دې نه ونه ساتي او خبردار یې نه کړي، نو یقینا موږ چې دی د هلاکوونکې فتنې سره مخامخ یو. الله رب العالمین دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي.